زموږ ولکه په باډر بند شوی په څلور میاشتې ولکه مې د ګوشکې راوړل دا ژمی د باندې تېر شو په دننه ودېده دا کوچني خونو ولکه ګوټونه وراخیستي دي ولکه مې کپړې وراخیستي دي جامې هېڅ شی مې ولکه مې ګاز راوړل ولکه مې پټاټې په کور کې دا هر شی چې ګوري دا بل پلار باران ورېدل هلته باران ورېدلی هلته زوم زما شپون ژیړی پلار دی هغه ولکه په خطا یې راسوی بم وته زه وختلم یم دا کوچنی ورور سره ولو دا بم ته وختو هلته باران ورېدی چې پل مې پښې شو هغه ځای به سری سولو بس به مې پرې دغې اوبه راباندې بهېدلې ده یخ وله د کوچنیانو ټولې ژړله د دغه کورنۍ له رالمه د دې نن سویمه د راسره په ټلفون وله چې کومک مو کوي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري موږ په حال باندې ځان خبر کړي دې له راغلمه د دې حال سې سره شریکومه لکه څنګه چې سیاسي ګوندو باندې تاسو کمنټونه ورکوئ لایکونه ورکوئ یو د بل په خلاف استعمالي شي د ځانو څخه مو ځینې ملګرو ته وایم اروي ته نه مورچې مې له ځانه څخه جوړې کړي دي خواست کومه د ورورولۍ ځای دی د یووالي ځای دی د مظلوم اواز پورته کوي تقریبا څلورمه میاشت شروع د لام د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده دلته غربت زیات دی یو خواته دروازه بنده ده بلې خواته تاسو ته معلومه تېره ورځ زه غر بندلو چې په چمن کې 1 کیلو ټماټر چې په 2.5-3 سوه روپۍ وله 1 لیټر پټرول نه پیدا کېدله یو ملګري راته ویله چې یو دانه د زرغون مرچک چیست یو مرچک په 5 وله نو دغه غربت دی دغه رقم ګراني ده دی د کور اوس وړی په وس نه دي پر نو چیرې پټاټه او پیاز دی پیدا کړي دغه غریب کورنۍ اواز تاسو سره شریکوو د دې اواز پورته کوي راسئ دې کور دالان دغه دالان دی دغه د دې د کور دالان دی دا داسې معلومیږي لکه دوی چې په هفته باندې هم په میاشت هم دلته دوی ته بخۍ نه لګول دغه د دوی د کور توکي دي په کور کې هېڅ هم نشته دلته دوی پټاټې او د پیازو دې شیان دي دا ټوله وچ دي دغه کوچني ماشومان دي تاسو ورته وګورئ غریبې کورنۍ کور تاسو ویل دي د دې د کور حال مو تاسو ته درښکاره کوي چې دغه عجیب بابا خپل راته ویله چې راسه د خدای په لیاز داسې وګڼه لکه ستا خپل کور راسه په دا کور کې وګرځېږه که یو ټماټر ولو یا یو مټ وړه وله یا 1 کیلو ګیس ولو یا یې ګوټکا وله بیا نو زما په پښتونولۍ نه راځي څوک دغه رقم ستاسو ته زړه درښکاره کړي د کور درښکاره کړي خپل کور و تاسو دا رقم درښکاره کړي چې ورسې وګورئ زما په کور کې وګرځېږي نو نور څه وکړي خلک دغه کورنۍ یو ځوان دی چې د دوی څخه د دوی پلار په دا کور کې دی او مشر زوی دغه دی یو پلار د خوارۍ دی یو دی د خوارۍ داسې به پوښتنه وکړو چې په کور کې کوم مشکل دی لري د کوم مشکلات سره مخ دی ځوان جوړ په خیر السلام علیکم ښه جوړ السلام علیکم ښه جوړ په خیر ورونه موږ ولکه په باډر بند شوی په څلور میاشتې ولکه مې د ګوشکې راوړل دا ژمی د باندې تېر شو په دننه ودېده دا کوچني خونو ولکه ګوټونه وراخیستي دي ولکه مې کپړې وراخیستي دي جامې هېڅ شی مې ولکه مې ګاز راوړل ولکه مې پټاټې په کور کې دا هر شی چې ګوري وګوري په دروازه بنده شوې په دې کې پرې ولاړ 15 ساعت روپۍ په ټول وګټې 1000 روپۍ اوس هغه مو د باندې موږ څه چم وکړو چې شو وخورو څه وکړو ته یې لاره وشوه ستی دغه کور داسې معلومیږي لکه ګدام چې او دا هم په دا ګدامو کې دی دغه ستی خپل شخصي کور دی دا څنګه ځای دی دا خو د بله کم کنډواله ځای نه دی و دغه کور چې دی هغه ګدام چې دی دا بل سړي چې هغه موږ ته راکړل دغه کلبانه چې دی دا ګدام موږ ته راکړي په دې کې خپله ګزاره کوئ چې هر وخت ما کار وچلوي بیا دا ګدام ما ته راکړي اوس موږ ورسوي د کور ودان خدای دې خیر چې دغونه چې دا سره وکړه دا ګدام د هغه سړي دی نو دغه کور کې خو دروازې او کړکینان دغه ټوله خراب دي دغه تی کوم احساس کوئ د شپې نه بیریږي یخ نه دلته یخ ولې نه د بل پلار باران ورېدل هلته باران ورېدلی هلته زوم زما شپون ژیړی پلار دی هغه ولکه په خطا یې راسوی بم وته زه وختلم یم دا کوچنی ورور سره ولو دا بم ته وختو هلته باران ورېدی چې پل مې پښې شو هغه ځای به سری سولو بس به مې پرې دغې اوبه راباندې بهېدلې ده یخ وله د کوچنیانو ټولې ژړله بس کمبل یې په ځان باندې واچولې ده یخ ولې نه و د ژمي په موږ تېر شو لکه مې ګوټکې له راوړي ولکه مې ګنټۍ له لګولې نو تی کوم احساس کوئ د دلته سرمایه‌دارانو کورونه به شاید تی لیدلي پر دا روډ به تی دا موټران به ویني د حاجي صاحب زامن به تی ویني تی چې هغه وویني او خپل دغه درپدري دغه
ستړی ژوند تی کوم فکر کوئ؟ دغه ستړي ژوند کیسه هلې ورته موږ کوو ورور د خدای لپاره د خدای لیاز وکړي کومک راسره وکړي ولکه دی وایي چې دا اوس پښتانه دي پنجابیان دي ولکه دی فکر کې راکوي دی له ولکه چاته تی ویلي دي د کومک ته دلته حاجي ته موږ ورسو دی راسره وکړي هغه دغه ګدام راته مې دی راسره وکړه هغه یې وویل چې ما په وسه خدای دغونه مې سره کړي دي نو زه څه سره وکړم اوس دې په کور کې د ماخستن لپاره وړه یا شی شته یا نسته وګوره که پروت بیا هلته راته به نسته ولکه شی نسته دغه ځوان کوم ماشوم زموږ تی ورور چې دې خبرې تی واورېدلې چې موږ هره دروازه ټکولې ده دغه ګدام حاجي صاحب راغلي نور راغلي یو چا کومک راسره کړی دی خو هغه یو هفته کې دري یو میاشته کې دري 2 ورځې کې دري 3 ورځې کې دري دلته څلورمه میاشت شروع د لا دروازه بنده ده دوی د غربت سره مخ دي کوم ورور به پیدا سي چې روژه را روانه ده که دوی خپل خیر نه کړي کور یې ودان په زر واره د چمن د ولس سره نړۍ خپل خیر وکړي تقریبا په کروڑو روپۍ ټولې سولې کمیټې ټولې کې نورو ټولې کړلې په کروڑونو روپۍ چمن لراللې غریبان ته سره ورکړل سوې یا به ورکوي یا به پات یا به څنګه خو ستاسو خیر دی الله قبول کړي تاسو د ځانه بېلې کړي دي نور پراخ خدای مې سپارلی دي ستاسو د الله پاک خیر قبول کړي کوم ورور به پیدا سي چې الله هم خپل خیر وکړي د دغه کورنۍ سره موږ ځینې ملګري به وایي چې دا کور نمبر راکړه یا ادرس راکړه ورور د دغه ځوان نمبر زه تاسو ته درکړم تاسو به دغه ورور سره خیر وکړي بل به وایي په درځنو خلک وایي موږ ته دغه کورنۍ نمبر راکړئ موږ کومک سره کوو خو مګر هغه بلې کورنۍ چې بیا پر سپید پوشه ده پر ویډیو ځان نه ښکاره کوي د هغو اواز به بیا څوک اوري د هغو سره بیا څوک کومک کوي نو ستاسې څخه خواست کوو امانتاً هر اټانۍ چې راسته وي دا دغه غریبان امانت دی دا غریبانو دا ورور د دغه کوچنیانو ماشومانو حق دی انشاءالله امانت به دې کور پرې ارسومه مخصن ما پوسټ کړی ولو نن څویمه ورځ وله په چمن کې سیاسي حالات دي دلته وټونه شروعوله ټولټاکنې شروعولې نو که سم دا که مې نه مې غریب تور کړلی سم نه مې ویډیو کوی سم نه مې اواز پورته کوی هغه ځکه پر سوشل رسنۍ باندې ګسه بل څه سته نه صرف بغض اناد یو پارټي زه ولم بل زه یم بل دی سو بل دا سو ټوله وخت موږ دې ته نفرتو تور کړی دي راسي د نفرتونه پرېږدوئ د خپل دغه رقم اواز لکه اوس پورته سوی دی دغه رقم اواز د غریبان دا پورته کوي دغه رقم اواز د ملي ګټې د لپاره پورته کوي ملي ګټه مطلب دا دی چې بارډر باندې دغه بارډر لپاره راوځي پروډو باندې کښېني لارې بندې کوي کوڅې بندې کوي دغه مظلوم ولس اواز پورته کوي انشاءالله چې ملي ګټه راله دروازه خلاصوله بیا هر څه موږ تی کوی بیا هر ځای چې موږ وغواړو هلته تللی سو خواست کوو د غریب سره کومک وکړئ د نورو غریبان سره کومک وکړئ موږ ته کوم اکاونټ یې زه پیسه یا جاز کېر چې اکاونټ دی یا زما واتساپ نمبر دی پر دې باندې الله سره کولی سي امانت هر روپۍ چې راسته وي امانت یې راواستوي هم به دغه کور هر څه ورپکو هم به انشاءالله در نورو کورو پر ځان رسوو ډېره مننه کور ودان